أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. د عرفې مبارک ورځ او د هغې فضیلت. د عرفې ورځ د ذوالحجې میاشتې 9مه نیټه ده. دا هغه ستره او مبارکه ورځ ده چې په دین کې ډېر لوړ مقام او منزلت لري. په کال کې تر ټولو غوره ورځ ده. نبي صلی الله علیه وسلم ورته خاصه پاملرنه کړې. له دې امله ځینې هغه ځانګړتیاوې لري چې د کال په نورو ورځو کې شتون نه لري، چې ځینې په دا ډول دي. إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام الدعاء الذي يجاب فمدوا لربي اليدا. لومړی ځانګړنه: د دین بشپړتیا او د نعمت پوروالی. الله جل جلاله د عرفې په ورځ د اسلام سپېڅلی دین بشپړ کړ. خپل نعمت په انسانانو پوره کړ او اسلام یې زموږ لپاره د دین په توګه غوره کړ. يباهي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل الندى فمنوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا. دویمه ځانګړنه: د جهنم د اور څخه د زیاتو مسلمانانو خلاصی. د دغه ورځ تر ټولو زیات انسانان له اور څخه نجات مومي. په صحیح مسلم کې له ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها نه روایت دی، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د عرفې له ورځې څخه پرته بله داسې یوه ورځ نشته چې الله رب العزت پکې خپل زیات بندګان له اور څخه خلاصوي. یقینا الله تعالی رانږدې شي، له ملایکو سره مباهله کوي او وایي: زما بندگان څه غواړي؟ درېیمه ځانګړنه: د عرفې ورځې روژه نیول د 2 کالو ګناهونه بښي. د عرفې ورځې روژه نیول سنت عمل دی. علماو اجماع کړې چې د رمضان له میاشت څخه وروسته عرفې د ورځې روژه له ټولو ورځو څخه غوره ده، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: زه امید لرم چې عرفې د ورځې په روژه نیولو الله جل جلاله د تیر او راتلونکي کال ګناهونه وبښي. څلورمه ځانګړنه: د عرفې ورځې دعا تر ټولو غوره ده. دغې ورځې د دعا په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: غوره دعا د عرفې د ورځې ده، او غوره وینا هغه ده چې ما او له ما څخه مخکې پیغمبرانو ویلې ده. هغه دا ده: نشته دی مستحق د بندګۍ مګر یوازې یو الله جل جلاله چې هیڅ شریک نه لري. د لره پاچاهي ده او د لره حمد او ثنا ده، او یقیني توګه الله جل جلاله په هر څه برلاسی دی. پنځمه ځانګړنه: دا په شیطان تر ټولو سخته ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې شیطان پکې زیات ذلیله، ټیټ او سپک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایي: هیڅ یو ورځ شیطان نه دی لیدل شوی چې هغه دې پکې ډېر ټیټ، سپک، ذلیل او غوسه وي، د عرفې د ورځې په څېر. نو درنو مسلمانانو، دا مبارکه ورځ غنیمت وګڼئ، د خپل رب مهرباني ته وړاندې شئ، عملونه مو د الله لپاره خالص کړئ، هغه ته عاجزي وکړئ، د تیر شوي ګناهونو او کمی بخښنه او عفو ترې وغواړئ، د رحمت امید یې وساتئ، له عذابه یې وویریږئ، الله جل جلاله ته په ذکر، دعا او عاجزۍ کولو ورنږدې شئ.
یقینا الله جل جلاله سخی، عزتمند، بخونکی، مهربانه، نږدې او قبلونکی ذات دی.